ما معزز و محترم و مسلمانان ورونو او چاته چې دا حواز په هر ذریعه رسیږي زمونږ سره په یو دینی محفل کې چې په ګڼ شمیر ناظر خوان په ګڼ شمیر حافظانو د فراغت مجمع ده او تاسو زمونږ سره د دور دراز علاقې نه شریک یې شوق و محبت سره درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورزهم مختصر دا ماسپخین رستو ټیم مختصر وی او زما استاد محترم د خیبر پختونخوا خصوصا او پاکستان کې عموما د ګڼو شمیرو مشایخ و شیخ او شیرین زبان شیخ الحدیث والقرآن محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ اگوی تشریف راوڑو او ما ور سره ملاقاتو کو او اگوی تمی دا درخواستو کو چه زستاسو نوڑان دی تمہید اقدما نور خبری با بیا تاسو کوئی داراتم نه معلومه چې نور بابا کې څوک شریک وي مقامی غټ غټ علما چا بابا کې تقریرونه کړی وي یا به متوقع وي تقریر وکي خدا علما او مشایخ او نیکانو همیش دا سوچ وي چې ډېر نیکان راوبلو نو ډېر نیکان با ټول تقریر نه کوي خو زمونږ مجمع به ورسره بختور شي الله رب ذوالجلال دې مدارسو د اخلاص نه ډک الله رب ذوالجلال د مدارسو جال خور کی چې مونږ په خپل باندې په دغه جال کې یو ورځ گرفتار شو او د الله یو عظیم کلام د ټولو کتابونو ناسخ چې الله رب ذوالجلال په خپل د حفاظت ذریعہ ذمہ داری اغست ده چې داغه صحیح حصہ زمونږ او تاسو سينو تراشي چې د قیامت په ورځ باندې مونږه د نجات پروانه سره مخامخ معززو ګڼو شمیرو نوجوانانو لاسو کې موبایل دي نو دا موبایل ستاو زما د پاره یو دلیل دی چې چانه تاسو مکوا او لار په معلومه کا گوگل لور کا میپ لور کا نو تا ته ولار خی پدې میپ کې د علماو د پاره اومي او مضبوط دلیل دی او دا موبایل ستا او زما د پاره مونږ پزان باندې یو حجت حساب کړي قرآن کریم تذکرہ کئی یوی ذرے مناسب با ستا او زما سره حساب کتاب کیگی بیا چې دغه حساب کتاب کیگی نو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر یو ډله به جنت تزی او بل ډله به جهنم تزی الله دې مونږ جنت والا ډله کې حساب کی په خپل کرم دې الله مونږ د جهنم د ډلې نه محفوظ کی نو زمونږ ماشومانو مونږ په خپل سکول ویلې دي تاسو به سکول ویلې سکول کې کله سړی ته د نتیجې ورځ راشي او پاس او فیل کیږي نو دوه قسمه خلک وي ماشومان په دوه ډلو کې تقسیم وي یو ماشوم چې چارت ته وګوري نوټس بورډ ته وګوري پاغي کې لیکلي چې پلانې او پلانې فیل دي نو ټول پاس دي نو د پاس والا په چهرو باندې د خوشاله اظهار وی او یو आवाज کوي او بلانیا زو پاس شوی د غم والا په چهره باندې د افسردګۍ اظهار وی نو کله وای مړه استادانو سم کار نو کړي نو کله وای زما پرچې سم ټیک مارک نه دی کړي دغه منظر الله
د دنیا آخرت منظر مونږ ته مخې ته کړی څوک به دا وایي په ما تاسو کې چې زه به جنت ته ځم او که نه ځم بل سره حساب کتاب مه کوه لږ ځان له کښېنه یو 2-3 منټه د خبرې کومه ځان له وګوره چې زه جنتي یم او که زه کم طرف پولیسویرات باندې به څنګه ځمه هېڅ چا نه تپوس مه کوه خو یو 2-3 خبرې درته مخې ته ږدمه چې پولیسویرات باندې به څنګه ځم مؤمن یم او که نه یم یو 2-3 خبرې د علماو نه واوره بیا وګوره چې مؤمن یې که نه خدای رانه راضي دی کو خفه دی دنیا کې وګوره چې راضي دی کو خفه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان څوک چې چا سره سور کړه راکړه کوي الله د رضا لپاره کوي منی کول کوي الله د رضا لپاره کوي چا سره محبت کوي د الله د رضا لپاره چا سره نفرت کوي د الله د رضا لپاره فقد استكمل الايمان د دې سړي ایمان کامل وګوره په خپل ژوند کې گاونډیانو کلیوالو سره می سلوک څنګه دی نو کو د دې حدیث لاندې وی نو فانت مؤمن ته مؤمن او استاد ایمان گواهی د دواړو جهانو سردار مبارک ور کړی دا چې ستا ایمان کامل دی یو سړی دا وایي پولیسویرات باندې به څنګه ځمه قرآن او حدیث ځان ته مخې ته کېږده چې په دنیا کې د قرآن او د حدیثو په رڼا کې په شریعت څنګه ځي مونځ دته آسان دی کو ګران دی زکات ورکول دته آسان دی کو ګران دی عفو درگذر دته آسان دی کو ګران دی چې په شریعت باندې دته تګ د زړه په خوشحالۍ باندې کیږي او داسې په محبت باندې د شریعت احکاماتو ته منډه وای پوه شه چې په قیامت کې به په پولیسویرات باندې هم دقه سي منډه وای کو د شریعت حکم درته ګران دی پزړه دی بوج دی نو پدې پوه چې په جهان پولیسویرات باندې راته تک ګران دی پتا سو کې یو سړی غواړي چې زما رب زمانه راضي دی او کو خفه دی نو چې د چا پلار ژوندې دی لاړ شه او د پلار مخې ته کېنه او ورته ووایه دادا خوشحاله کو خفی نو چې پلار درته وایي بچیه خوشحاله مستانه نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد د الله رضا د پلار پر رضا کې ده وسخط الرب فی سخط الوالد او د الله ناراضگی د الله پر ناراضگی اظهار چې کول غواړي قتل غواړي ستاد پلار په ناراضگی کې ده وګوره چې د شریعت احکامات ته آسان دي کو ګران نن په دنیا کې ته وګوره د الله په حضور کې بسم ولاړې د قیامت په ورځ به یو حافظ قرآن د لسو کسانو سفارش کوي ماما په امیل نه خلاصېږي چې امیل ورته غاړې ته واچوه ما به حافظ سے پیژني حدیث پر رڼا کې علماو ذکر کړی دي چې د خاندان قریب او بعید خلق دی دا حافظ قرآن به د کوم خلکو سفارش کوي دنیا کې د سړي رشتہ دار په دوه قسمه یو هغه رشتہ دار دی چې حافظ لړه ماتي مړه مکوا انګریزي وایا ډاکټر به جوړ شي مړه وکیل به جوړ شي مړه غټ پروفیسر به جوړ شي مړه غټ انجینیر به جوړ شي چې واده او علم کې بیا بدل سوق جنې نه درکې بیا به په جمعات کې په 2000 روپو باندې بیا به تنو کوي بیا به د خلک سپک ګوري دا سړی ترور او مور او خور او ماما او د تر زوی او تر دا حافظ قرآن د علم نه منی کوي د قیامت په ورځ به علما وي د دې تر ماما د پاره به دا حافظ قرآن سفارش نه کوي سمر حافظان فارغ دی سمر علماء فارغ دی ناظره والا وز خدای گوا کو مستاسو په مخ
کو اوس ما وی چې د یو حافظ قرآن ماما ودرېږي پتا سو کې بنئ اوس ما وی ترې ودرېږي پتا سو کې بنئ اوس ما وی چې رورې ودرېږي پتا سو کې بنئ سره د دې چې په کلی کې بئی سره د دې چې دکان بئی سره د دې چې زمیدار بئی ماما ته لاړ شه واسه ماشوم ختم دی ته ولا لاړ شه ثواب ته دا ګمان کې چې دې به ما سفارش کی تا نن د حافظ قرآن په خوشالۍ کې خپل اټای بند نکړه خپل دکان دې بند کو خپل کاروبار دې بند کو خپل وکالت ته چټي ور نکړه تا د 500,000 روپو ټیکټ وانغس چې نن زما حافظ قرآن بچي پاريږي زه په دوبۍ په ملیشیا کې ما پیسې بیا ګټلې شي خو زه زما د خپل ځې په خوشاله کې شریکېږم نو بیا ما او تا وایو چې زما رور به زما سفارش وکړي چې د دنیا کونسلري ته ملاو شي نو مټکیایان یې راوړی زما رور کونسلر شو د مچې د مسرن ايش هذا قرآن ندي دامنو چت رور د ناظم شو رور د کسان کونسلر شو مټیایان دې تقسیم نن حافظ قرآن ستا کور تر روان دی ستا په تندی باندې خوشحالي نشتا پکار داده چې ستا په کور کې نن ستا تمام خويندې ناشته وي تمام تروران ناشته وي نن د حافظ قرآن او د ناظر اخوان په خوشحالۍ کې ستا ټول فیملی برادری در تراغلې وي او ناشته وي نن زمون کور ته سرالل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي چې یو سړی قرآن په ناظره باندې وای قرآن په حفظ باندې وای د ختم په موقع کې 3,000 فرشتي الله د خوشاله د پاره دنیا ته راځي اے سودم والو اے رستم والو چې نن ستا کور کچا دی نن ستا کور تلار نه د پخا نن ته د فقیرې په کور کې پاتې کیږي نن په معاشره کې تاسو سره سوګرشته کول ته نه دی تیار نن تا خپل قدر معلوم دی چې زه د الله په درگاه کې څومره قداور یم ستا بچي چې په کوم اورن ستا د خپل ګرمي ډوډۍ نه جدا کو تا حفظ تکې نو تا علم تکې نو نو لګ وګوره چې ستا کور ته لار نه و چا د سیمټو د باجرې لار نه بخولا هغه مهربان رب فرشتو ته وی دا زما د دین طالب دی د خپل لاندې د رخمو نه پستی وزره وره او بیا پرشتو میانو میگو چنجو په کائنات کې ذره ذره طالب علم ته دعا کوي د ټولو د لوی دعا په کائنات کې د دوانو جهانو سردار مبارک کړی دا نذر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها خدای زما د شاګردانو مخونه تر او تازه کی دوی زما خبري اوري زما خبري یادای بیا محفوظ کئ بیا خلق ته اوري اللهم ارحم خلفائي خدای زما په خلفاو باندې رحم وکي خلفای سوق دي دا حافظان خلفا دا علماء خلفا دا طالبان خلفا رحم پیو کی پتہ و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې زما په امت کې به دومره بے قدر خلق راځي حکومتي لیول سره سرکاري لیول سره د پاټو په لیول سره د خاندانونو په لیول سره چې طالب تبسکو مولا تبسکو زه کالج والا مولا یم کالج کې مې پڑھائی کړې د یو پنار دو بچی دي یو په مدرسه کې دي قران زده کوي دین زده کوي هغه ته مونږ چڼې وایو او بیا ته طالب وایو
حقارت په نظر سره ته ګوري د ده په معاشره کې څه وقار نشته بل چې ABC وایي یو سړی کور ته راغی زوی ته وي څومره سبق دې ویلی دی هغه وي BA یو ډیګري ده څوارلسمو ته مونږ وایو هغه وایي ای ارمان 2 ټکي دې زده کړي دي هغه دې ملټۍ زده کړي نه پوهېږئ رستم والا پوهېږئ 2 ټکي دې زده کړي دي A او B نو هغه ملټه وایي B او A وایي هغه ته مونږ سټوډنټ وایو حکومتي لیول سره څه فرق دی دا سټوډنټ دی دا د رائټ دی دی به احتجاج کوي دی به چوک بندي دی به چوراهه بندي دی به ووټ ورکوي دی به مظاهرې لځي دی به سټرایک کوي دی خپل حق غوښتی شي خو که دا ستا بچې چې دی په مدرسه کې دی نو بیا هم دغه ستا حکومت وایي مولانو ته دا اختیار چا ورکړی چې دوی احتجاج راوځي دوی سټوډنټان استعمالي طالبان استعمالي واړه استعمالي دوی ته د ووټ حق چا ورکړی دا فرق زمونږ او ستاسو ستا او زما په معاشره کې د حکومت دی چې ستا په تعلیمي باندې په پېښور کې دماکه وشوه نو د جامع حقانیې نه د جامع عثمانیې نه د پېښور د مدارسو نه طالب علمان لاړل چې موږ خپل ورونو ته عطیې خون ورکوو دا په تعلیم عمله ده دا زما پرور عمله ده اگر چې د انګریزي وایي خو دا زما ورور دی خو په زبیریه کې چې د قرآنونو د احادیثو په جماعت کې دننه دماکه وشوه ستا د ملک د پولیسو مشر د ټولې صوبې یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں 27 کسان ستا د قوم بچی د قرآن حافظان پکې شهیدان شول یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں او بابا ته چې په څوکۍ ولاړې ته چې په ګاډي کې د شپې ګشت کوې دا چوټې موټې واقعاتو والا مولان دا د شپې پاسي خدای زما د فوجانو حفاظت وکړي خدای زموږ د پولیسو حفاظت وکړي خدای زموږ د ملک حفاظت وکړي خدای زموږ د ملک د ټکنالوژۍ حفاظت وکړي ته د ملک په پیسو د ملک په وسایلو ته د ملک نوکري زه د خپل ملک خیراتی نوکري نو بیا زمونږ دا تفریق دی بیا زمونږ دا پہچان دی مونږ د علماو سره څه کوو زما عزیزانو 4,000 فرشتې ستا دی بچي چې ستا خپل کور نشته ستا لاره په خانه ده خو د الله په درګاه کې ستا کوم اعزاز دی نن ستا د بچي په اعزاز کې 4,000 فرشتې د اسمان نه راځي خلاص نه ده پدې چې قرآن حافظ فارغ شي نو زمونږ په علاقه کې سړی ناظمي وګټي نو سرکاري ته ورغه ته یو پولیس ملاو شي 2 پولیس دې ته حفاظتي ګارد وایي الله رب ذوالجلال فرشتو ته وایي دته یو 2 فرشتي ورکه چې دا تر مرګ پورې د حفاظتي ګارد څه چل کوي دا فرشتي چې ستا بچې قرآن وایي نو دا فرشتي داغه خلق کوي چې ستا بچې قرآن وایي دای تندیخ کولی اے موري اے پلارا نن چې ستا بچې کور ته درشي او ته ورته خوشحالېږي او ته تندی او شونډې ښکلی